إذا ما بلا ملكو ما كنت ويلوتي ركنتي بشير على غارك نزا كنا هذا كنا خلينا بشير كنا ماما كنا دا كلوني كنا ايه اسمه كنا كنا ماما ايه ما فاهم كنا زان لي تذكري باجاج وكره ماما دايركت كنا تمنى نودا شر مساليا تاكي تملا شرب وخيا نشتري ايه بالك انا كونو بيوتي سنه مويا دجنشتا ايه بالك فتكيدي بالك كم بالك تسبريجي انا أقبل بالك دون موري باغي ناس عثمان ما هو كذا زمان قاتلوا على سكرده فوقو دا زور بيجن تما جوړي نه ومن بيجن دي ولي بدماشي دا څنګه فقره دا ماما څنګه دا سوق دی خوري خیر مار دی خیر ورکه چیزی مار دنا ورکه ورکه یو بچا کې ورکه چیزی دا کاچ کو دی دی دا غتړې دې کله قدلون مې لغه وخت وکړ ویزو بیا ترجمه ها انا ايه باندې چپاوا ما خپلو دا راکې خو دې شعر نه پېژنې راکې ته مشرب تاسو مشرب د سیمې دی وې ما هو تاسو ټیګي من کلی کا په لیوانو یادی کو ماما دې مولا خانو دا خبره باندې سره راغلو کنه یره خبره ملکان نه تدریس علمي دي زما هو خبر سره راغلی وو اوري او غو هې کوم یوري هغه ما پرېدا پرېدا دا ټول کار مې دې په کور کې او خپل خپل کار کوي چې کوم دی خو ماما چاره ورکه ماما صفا خبره ايه زمانه وخت شو او دا یاسر نمبر بند راځي پته نه لګي چې څه وجه بخیر څنګه چلی صادق بابا بچی جاني ولا دي ميادي بیا غار راکا دا راته وای بچی چې دا څنګه لیکه السلام علیکم السلام علیکم بخیر ورسېده کنه دارانه قبول درو کټوي وته ته بخیر ورسېدو کار خراب دی نه نو دا خو تاسو 2 غنټې لیکه دا ولې خیر کو اته ایرپورټ کې دا چکندونه ټول ارته خراب کو دینه تا پوتو دا خو پاکستان نه بچي ګور نن سبا خو حالات خراب دي دا خو به د پوره پروسس نه تیریږي نو بیا په دغه ته راځي انګلیس هم دلته داسې زده کړي دي او راپس بارانه دلته یېرېږي هلته کې مې زده کړی وو پرابلم ډېر وو هر څه ډېر وو دینه ته پوه وکړه ته دینه ته پوه وکړه هغه خو ټیک ته بچي خو دا خو ګورې خو زمونږ کلی دی دلته کې به سمې خبرې کوې ما دې خلکو ته ونه شرموي دا نه چې بار مرته لاړې او دا کلي هغه دور دستور هر څه هغه به پرېښي خو اکسپیرینس مې دی پکې پاپا دا څه ته وایې بابا جانې دا دې خبرې راځي دي ښه راځئ نورې خبرې به بیا کوو خو چې لږ دمه شي راځئ ته خو دې لور ته څه ووایه که نه دا لور دې دا خبرې نه شي کولی چا راځئ راغی انګلیس یې زده کړي بل څه نه خیر دی بچي ګوره سفر یې کړی ستړي به په خپله به ټیک شي راځئ چې ارام لږ وکړو لږ دمه شي راځئ امیر خان کاکا دا دې څه دی دا مې کشره لیک دی ها زما خو دا دې خوښ دی خو یو شرط مې دی ها شرطونه ډېر شرطونه وایه مخکې وایه زما شرط دا دی چې کوم سړی ما په اوږه وړي دی دغه پورې بالوري پورې لکه د خدای مسلمانه دته بلا په دې صوبه کې به کوم زمانه خو پاتې ده وروره دا واده زه واده خیم ورشم ماما یا ما د سعودي نه پورا 50 لک روپۍ راوړي شرطونه مټه سمې 15 لک روپۍ به درکم صحیح ده او دې ته وې ما دا شرط وې دا ما وړي نو بس پیسې به درکم او دا دا کېنه پټې خبرې مه کوئ کېنه خبرې نه کېنه پټې خبرې هم شروع کړې دي پیسې دې کړې ده ماما وای فیصله مې دا وکړه چې دا سړی مې خوښ دی شرط مې منظور دی او منظور مې کو زه خو دې غنی ما شیخان تختې مې وړي شرط څه دی څه شرط دی ما په شاوړي بالوري په وی ویل کنه بالوري پورې پښای کا وځاله کا ورته به یو څه دا دې ما تیرا پښا کوي له خو نو عمر راځي ته خوښ نه نو څنګه در پښا کا ولې نه کوفیوس خیر دې مګو تی وړي چې ولا به ما ته کړی الله باندې ور کو ځان څه وځني دا ته وای چې ملاله بچي ټیم څنګه پاشو بس حالته کې خطا شو بابا جان دلته کومه ګرمي راته پرابلم نو بچي بس د پاکستان خو دغه حال دی کنه بار ملکونو کې خو مزي زمون ملک خو چې کوم دی کنه صبح دا ته وایم دا مې بس خاطر ماټر دی ته هم ته پرابلم کله چې دا ټول عمر باندې کېږي نو بچي څوک ما ته په دې کلی کې غم خاګې د دنیا د دې پلانونو نه پرومیټونو او پیټونو بیا ایری دا پټي په خړ پر پټي تان ته راوټو اځ دا ګلو ډیران دي
ما څه خو کوشش کاله بار ملک تیر کې کنه او ما کګړې وړې به تا کې بچا د عقل رانه شي دا راته وای بچي چې اوس پچې کوي کو د روټه کم دلو کوم بس مال خو خپل بوتل لا واړه صحیح ارونه ما ارونه لکه ارونه یاره یو خو چې نه کاران دي خو په سوله لکه منګه کانو نه انا وعلیکم السلام ته کوم غیب شوی راشه دا کشر نیک راغلی مور لا بیبي راغلی السلام علیکم ډینګ ډیرو مرافت مې وډی دا نه چې پته مارکه دا هندو دا نیک دغه پسې ګورم نو ما چې بدی ټاټه بیبي ته ولا سلام وکړه ارونه دا څه کار وو کې دی به روټه کوم مو کې او دا چې وګم بم کې دی به غره اوس دلته او د دې خیر ساته صحیح ده ورشه او یا څل ته بوې بازار ته بلا شو دی له بندوبست وکړه او د دې خیر ساته ښه او دا راتوي بابا جانی دی ګرمه ته کومه ګرمي وای دا پټکال دی دا په شکل دی کنه دی پسې بادرو ده پټکال کې مونږ ډیر کوټاله او کمیټونه پټکونه وای چې منډه هم پکې واره باران ته اوس پکې بس بکر دې کنه صبر وکړه چې د ماشه لکه صورت شي کله کې بچا کروي د خپل زړو خلکو سره به ملاو شي صحیح ده تاسو کې خپل غپ لګوي زه د نورزم د ګلاس پټول صحیح ده نو خو څه ستاره نه کنه دی نه خطرناک وته یاد کم ده کم وته یاد تربت وته یاد کم بوتل کم بوتل نه کول ډرینګ دا بیغمه شبچی رو بړی د لو ملګه ها تعلیم لوري لګي خبري بابا ته راغو غره د پښتنو کار دي دا عربيان نه دي او کنه دي ته پول خبري کوانه ته کی مال پښتو لګ ډیر راځي نور رانه رسوي لکه دا برته د اډوم د مال ډیر راځي تا ما دالته ولې نه وټ په مې ته کوډه دی ول عالم لوري او غره دلته کې وړاړي وټامین نه کې غره وټ بل پټي مو پټي بدل راکړي دي دا پاکستان دی او دا پوټانه دي دا پټرګه د عالم لوري دا نه تم ترا جوړه کړی مشرانو ماته لګي خو دې چاته پیخي کې ځان دی او ته میخه کې یا مټول د ټیک ټاک دور دی مې نه دی خو اوس جنا کې ټیک ټاک ساتي ظالم یا ولا سړی اتنی من سړی اتنی من خیادار استغفار خیادار دا یو خبره کوم ماما ته لګ دې پلار سره پرده کې خبره کوم په ایمان د سي سړی دې راځوي دی پویا کا دونه غوخي دی پوری چې د بارولي د سپي یو میاشتونی شي ختمه ولې ګور دا سړی بدله مړ کی دا خو بر کندرات غر په سر باندې وړینو زما خو دې لور نه انکار شو او دې بل شي نو دا خبره دا ورځه په خالد جان ورته به کنه سبب ورادي نه خبر چې د خیرات ته بل خو دې خو نه چې اوس بچا کولې خیرات ته دنیا خلک برګنده د کبابو کړه دی یو هفته چلیږي الله دې خیر کړي د چې بوله ورکوي ایمان دا بوزا پم باندې ته وبکا مورې سب جامونو به اوس دا کې پم باندې ته به وبکی راشه بیا بوزه لور تاله درګې ته وبکا باندې او تړکتا بابا یا والا ټول تر سیونی سره درګه بو خیر دې ملمای کړي نه نه په خپل اوس کا دا دونه کولر خو نه دی چې ته وګوري دا به ختمي ورشه پم غاړه دی بوزا ما ته دریاب ته وګورم ما دا سپک مو وایم مړ اے دا غس پټ پټ یو پټ مو یا سینه چې وسمولي د سیسی نه تاسو خو کې دې زما یو خبره واوري ښه اوایا کله به د زوم نه کوم د کاری خبره راځه پاکه وکه بیا ګوره داخلي نه منم دا زوی دی وی 50 لک روپۍ مې راوړي دا دغه پیسې نه دي دا زما پیسې دي زما اخو ما ګټلې وای با اے ما چې دا ساګي د سپینه کړه دا مې دې ته سپینه کړه دا ما غټ کړی دي اے ته خوري چې ستاسو دوی جلدی راشي نو بیا بوله کالیو کې کنه ته چارته ځای لکه کینه بازار اعظم الګا زم راځم تاسو بس کینه تاسو خپل کې جوړ دا مشران دي بس باندې خلک شو ته څنګه ودرېګا دا مشران دي ته کینه 2 منټه کینه زه شربت راوړم بتراوړي خیال کوو ګوره خواږه پکړې چې ما لګ دغه ما وی زما برقص شو د بم دی گاونډیانو کړل غبر چې ما ته پوسله نه پته څه شو کومل ما مړه وسه دا یو په یو لاړې بل په بل لاړې نو چا ولې یو په مړه نوړې بس پینې کې څه چاته لا کم پسې راځه بیبي چې تا ورسول هزار کې پیسې کې سپیډي پیسې ته درنه وزه ماما ګلاس کار دلې او چپ پنځه ما ته پاسه دا ولي بس ما خبره تا ته موږ سره نه خلاص خبره هغه مجوجات لري خو کړل دا غارو نه لګ دې پرېغوس جسم دا ګوره دا ما وره په ایمان اوس پدې لیو کوم وای لور دې چاله ورکه دا قالب دې ورکو تبګه یو ګنټه کارو کبه په سر شروع ما په مټا کا وها یو ګنټه کار پکې وکا وجره شو دا ورو راتی دي اسی خو به رسم لو کنه لګ به خوګرا خوکو تخته ورخي یاره په سړی درانه خلاص ویني دې ځکه نو خبر جوړوي ما چې ما مو ګاس دا ولا ته خو به خو سړی توپ نه
ولا كمان يلا خير يلا خير انا كنت لا بيمان ايه ما تلك ودن كل هذا داري فدرا وادي طال وادي ده سقول ده بو ده تتوغر ما غلك هور ولا كيسا كده سالك سمعوا تدارك جوالي يشتكي انا كم جوا Gani cikin da su mi ma tuma. واسالك اخا وبك زي بيتقول هلا سيدة ذا تبارزا أو وهذا ما دستونا وكبير هذا تا خبركم بلارا تا بقولي جبل سريع شتانو يدله ديدا دلنا ما ساندا بس تدري وده يلوكو Da da bude ka. ما تدوا يا خوري ده قدري واحترالي دريهم يا شما راشين خدا بيو Yana kan ta kana kenan mana bai wala ka kinga kana kenan. زخوة كرمت لهم خدوي راز زمايا يا مورد هو كشوت أو خند الختم بيدا دورو أو كبيد ده بتشيل ناري وزني تتسخيخي وقالوا يا ما ماما Da sa po otro po te sa de mas vera da kharab. وده توجورا فما بابا زرا مخكنا خراب هو خكنا ده خليدا كاسورا ما تا يا بيبي لا تكر جبودي ده ما كار دي بيا رافاسه دي دبتي بيا بسبالا تم تو تزر دامون زوكما فدا دي كارو كاي تاسو منذ كاي وقت دي كارو كده ما خام تيرا وما تشرب دمان ده خن